کې د انسان په زړه کې د الله یاد نه وي د الله نه ورع د انسان داسې لکه حیوان لکه زناور دا بیا تمیز د ښه د بد د حلال د حرام د جایز ناجایز دا یو هم د حیوان دی انسان نه دی چې کله سړی انسان نه حیوان د حیوان نه دا ګیله بیا څوک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته ولنۍ نصیحت څوک ورته وی په ځان کې تقوا پیدا کا د الله یره پیدا کا د الله خوف پیدا کا کله چې د الله یره ستا په زړه کې رااله ستا په بدن کې رااله اټومیټیکلی دغه یره به ستا په دې ظاهري بدن باندې ښکاره شي ستا کړه وړه ستا کارونه ستا هر یوه طریقه دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو موافق شي دا طریقې چې کومې ستا په بدن کې ظاهري ښکاري د الله د طریقو موافق بشي د هغې قانون موافق بشي چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته رالیږلی هغې چا ته رالیږلی چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما او تا ته وایي چې ځان کې د الله رب العالمین یره پیدا کا چې کله د الله رب العالمین یره په ما او تا کې راله بیا به ما او ته تمیز د حلالو هم کوو د حرامو به هم کوو بیا به ما او ته تمیز کوو چې دا جایز دی دا ناجایزه دی بیا به ما او ته تمیز د دې کوو چې دا زما حق دی دا د مسلمان حق دی بیا به ما او ته تمیز د دې کوو کشر دی په دې باندې شفقت پکار دی مشر دی د عزت پکار دی بیا به ما او ته تمیز د دې کوو چې ما ته الله رب العالمین څه وایي ما ته الله څه وایي د الله رسول څه وایي ما د الله رب العالمین پیغمبر د سنه منی کوي الله مې د سنه منی کوي دا به زما او ستا په زندګۍ کې راشي او کله چې د انسان په بدن کې د انسان په زړه کې د الله یاد نه وي د الله نه ورع نه وي د انسان داسې دی لکه حیوان لکه زناور دا بیا تمیز د ښه د بد د حلال د حرام د جایز ناجایز دا یو هم نه کوي د مشر د کشر د مور د خور د یو شي تمیز نشي کولی ولې ځکه حیوان دی انسان نه دی چې کله سړی انسان نه حیوان وي د حیوان نه دا ګیله بیا څوک نه کوي او حیوان کې صفات د حیوان پاتې د انسان نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سویل ځان کې تقوا پیدا کوي د الله یره پیدا کوي څه بشي تکون من اعبد الناس تاسو بشئ د ډیر عبادت کوونکو انسانانو نه کله چې الله یره په زړه کې رااله تقوا په صحیح معنو سره لږ عبادت بیا د ډیر عبادت نه ډیر غوره او بهتر دی ونیز د هغه چا باندې چې د الله رب العالمین یره نه موجود